أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. نن به د سوره بقره درس نمبر 143 شروع کو. په دغه کې به آیات نمبر 211 او 212 ترجمه او تفسیر وکړو. سل ته پختنه وکا، ته سوال وکا اے محمد صلی الله علیه وسلم بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو څخه کم آتیناهم چې موږ څومره ورکړې وې دوی ته من آیتن هغه نښې بینه واضحه ومن یبدل او چا چې بدل کا نعمت الله نعمت د الله من بعد ما جاءته وروسته د دغې خبرې نه چې راغو هغه ته دا واضحه معجزې فإن الله بس بشک الله چې د شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی ده. زین للذین ښایسته کړی شوې ده دغه دنیا کفرو هغه خلکو دپاره چې کفر یې کړی الحیات الدنیا دا ژوند د دنیا ویسخرون او هغوی مسخرې کوي من الذین په هغه خلکو باندې آمنو چې ایمان راوړی والذین او هغه خلک اتقوا چې هغوی تقوا کوي ډاریږي فوقهم د دوی د پاسه یوم القیامت په ورځ د قیامت والله او الله چې د یرزق من یشاء رزق ورکوي چاته چې وغواړي بغیر حساب بغیر د حسابه. نن په دې سبق کې الله جل شانه متاسې ته د بني اسرائیلو باره کې خبره کوي. هغه ورځ متاسې ووې چې که چا تاسې بیا د ایمان راوړلو نه بعد وښویدو یعنی کافران شوئ یا تاسو ته دا لوی لوی معجزې ښکاره شوې هغوی باوجود تاسې ایمان را نه وړه نو څه به دسه کېږي. الله جل شانه تاسو ته په مثال کې بني اسرائیل پیش کوي یعنی یهود دوی ته لوی لوی معجزې راغلې بېشماره پیغمبرانو ته راغلل بیا هم ایمانونه را نه وړل همداسې الله سره دشمني شروع کړې وه پیغمبران به شهیدانول. نو الله جل شانه څه یایي چې دوی باره کې به هیڅ کله نرمي ونه شي او هغې دنیا کې به سخت نه سخته عذاب او سزا به څه وي یهودو ته به میلاویږي. یوه خو دا خبره شوه. دویم آیات کې الله جل شانه یو خو د دنیا باره کې خبره کوي چې د دنیا سره ډېر مینه محبت څوک کوي کافر کوي. تاسې وګورئ څومره سهولیات یې ځان ته برابر کړي دي ته به یې چې بس دی ټول عمر دلته پکې دی دغو کې دا څومره قسم سهولیت را باسي دوی څومره کوشش کوي چې یو انسان د مرګ نه مو بچ کو او څومره تکلیفونه کوي دا روډ او دا څومره ټرافیک څه ناشنا طریقې سره نظام یې روان کړی چې د یو انسان زندگی بچه شي دا ښه خبره ده خو دوی دلته بل مقصد ده. دوی مقصد څه ده چې دا دنیا مون الله سره ونوځي. بیا دغه نه بعد د دنیا سره چا ډېر محبت وي چې هغه مسلمان خو وي خو اسلام کې بیا دومره مضبوط نه وي. تاسو ته خپله معلومیږي کوم سړی په نوم چې مسلمان وي هغه دنیا ته ډېر توجه ورکوي چې ډېر ښه مسلمان وي تقواداره وي هغه دنیا ته هېڅ توجه نه ورکوي که تاوان وکړي هم کیسې کې نه وي او که ګټه وکړي هم کیسې کې نه وي خپل ضروریات پوره کوي کاروبار کوي دا کاروبار دا څه بده خبره نه ده چې بس صرف جماعت کنج کې کښېنه بس ماته الله کوي نه دا ښه خبره نه ده. کار به کوې منډه به وایې خو مقصد به نه جوړوي مقصد به تا عبادت وي. دغه نه بعد یوه بله خبره کوي ویسخرون د کفارو ظالمانو و صحابه باندې مسخرې ویلې د غریبانان صحابه چې وو لکه بلال رضی الله عنه
عمار رضی الله عنه، صہیب رومی رضی الله عنه. اوس خوندېدل به یې دا وکسه آخرت دپاره ټول دنیا غمونه په خپل سارو اخیستي دي او نبی علیه السلام نبی نعوذ بالله وي وکسه نعوذ بالله. په دغو غریبانانو به د عربو سرداران څه کوي ختموي او ټولو عربو نه به خپل حکومت راولي. ها په خندا به شول خپلو کې. هغوی به فانسي خو جګې وي که نه صحابه خو په سنتو برابره یې دا وکسه دومره غریب ده چې ځان ته غټ پرتوګ هغوی خو به لنګ اچوله چې غټ لنګ نشي جوړولی چې د خپې ورکې څه کړي پټې کړي. نو قسمه قسم ډرامې به جوړولې. نو دغه مرض نه ځان ساتوئ. مسلمان سے به هیڅکله نه خاندي. ډېره لویه ګناه ده، ګناه کبیره و نه شمار شوې ده. ابو عبدالله اندلسي رحمه الله یو لوی عالم تیر شوی، محدث و، په زرګونو حدیث ورته په یاد و زده و. د شبلی رحمه الله شاګرد و. دی وارث په سفر روان و ملګرو سره یارې کې څه کفار ولیدل بت ته عبادت کوله. ده چې دا ولیدل چې دا بت ته عبادت کوي یا دا خو ځناورو نه هم بدتره دي. الله جل شانه ته دا خبره خوښه نه شوه. هغه انسانانو حقارت یې زړه کې راغله چې ټک شو دا په یوې عیسایي جنۍ مین شو. او دومره ښکلې وه چې بس ده وایي چې زه تاسو واده کوم. هغې ورته وایي چې ما پلار ته ووایه. پلار ته یې چې ورته ووایي پلار ورته چې 2 شرطونه دي. یو شرط دا دی چې ته به عیسایي کېږي. دویم شرط دا دی چې ما خنزیران ساتلي خنزیران به ته څروې یعنې هغوی به شپون جوړېږي. دا خو بس زړه یې دومره هغه شی و چې بالکل ما قبول دی. هم اسلام نه ووته او هم د خنزیرانو شپون ته جوړ شه. وخت تېرېده خپل استاد خبر شه اوس یې راغله چې داسې ویلې یا بس زه نوره نه پوهېږم یا چې تا قرآن د حفظ و عدل زده که نه یا نه ده مې زده ټوله نه په ویره شه یا څه خو به یا یو آیات ته زده دی. کوم یو آیات؟ ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. چا چې ایمان په چا باندې بدل کړه په کفر باندې په تحقیق سره دا په ګمراه شو د لارې نه. یا حدیث دې ته زده دی نه یا یو حدیث لږه ټوکړه زده دی. کوم یو؟ ومن یتبدل دینه فاقتلوه. چا چې دین بدل کړه هغه څه کوئ؟ قتل کوئ. بس بیا هغه استاد نصیحتونه ورته وکړل خواري په وکړه سړی بیا یې اسلام ته راوسته. بیا الله پاک ذهن ته ټول علم بیا ور واچوله. نتیجه یې څه وه چې ده هلته خلکو پورې خندلي وو. د یو مسلمان د یو ګناه کې ولې ده هغه مسلمان نه نفرت مه کوه د هغه ګناه نه نفرت کوه. دا شرابي وکسه ماړه تا ټول عمر شراب څښل نه سبا به ته په دغه مرض کې مخته شې. هغه پلار دې غل وه هغه تا چې درویغ دی وي چا ته به دا تانې مانې نه ورکوي. خپل ځان خیر غواړه. مو کې څه مرض دی چې یو کس کې زه غلطي وکسم چې دا بیا سبا ما د سترګې ما سترګو ته څه وي ټیټې وي. نه دا کار مه کوئ. که ته بل مسلمان کې غلطۍ ګورې تا به 20 غلطۍ الله پاک خلکو ته څه کړي ښکاره کړي. چا کې د غلطي ولې د پرده پې واچوه نه چې هغه رسوا کړې. سل بني اسرائیل ته پوښتنه وکړه د بني اسرائیلو څخه کم آتیناهم چې څومره مو ویر کړی وې من آیت بینه هغه د نښو ښکارهونه یعنې بېشماره معجزې الله دوی ته ویر کړی وې د بني اسرائیلو یهودو ته او دوی ظالمانو هغې باوجود ایمان را نه وړه. په شمار یو څو کسان ورته مسلمانان هغه ما خیا. ومن یبدل او څوک چې بدل کی نعمت الله نعمت د الله من بعد ما جاءته ورسته د دغې خبرې نه چې راشي دته فإن الله بېشکه الله چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی سخت عاقبت ورکوونکی ده. زینه ښایسته کړی شوې ده للذین هغه خلکو دپاره کفرو چې کفر یې کړی الحیات الدنیا دا ژوند د دنیا د دنیا ژوند ته توجه ما ورکوئ. 50 شپېته اویا کاله زندګي ده. تاسې ما ته یو کس وښایو چې 1.5 سل کاله عمر وي
200 کاله عمر وي نه خو چې ډېر شي 100 کاله 110 کاله بیا مړ وي اصلي زندگی خو 40 کلنۍ پورې ده 50 کلنۍ پورې ده دغه نه بعد خو بیا ټول مرضونه شروع شي منډه نه شي وایای خوب به نه دې رسي چې بېساري داسې هډوکي به دې خوږېږي نو دا دنیا زندگی ډېره محدوده ده کوشش وکړو چې هغه زندگی ځان ته څه کوئ ښایسته کوئ عبادت ته توجه وکوئ دنیا سره مینه ما ساتوئ پیسې وګټه ځانه منګور مه جوړوه چې بس جوب نه دې دلته منګور کېنولی په دا بل جوب دې لړم کېنولی چې بل چا لاس خو ورسي هغه ته لاس ټاکه ورکوي چې خپل لاس دې ورسي هغه ته هم یو ټاک ورکوي چې دا خپل جوب نه ته هم ډېرې پیسې څه کوه ما راوباسه نه دغه دنیا ته زړه مه ورکوئ ویسخرون او مسخرې کوي من الذین په هغه خلکو باندې آمنو چې ایمان یې راوړی دی اکثر د مو مسلمانانو کې هم دا مرض شته دی چې دا اسلام نه ډېر خبر نه وي دنیا سره ډېر تعلق وي یا دنیاوي تعلیم یې ډېر کړی وي کالج مالج یې ډېر یلی وي یونیورسټي هغوی ته د ملایان قاریان مفتیان دا ډېر روزګار خلک دي بس همدا جماعت دی همدوی دی همدا دین یې ارنیولی دی لږه نوره مخکې لاړ شوی ظالمه دا دین چې نه وای اوس به مسلمان په کومو خوارو زندګیو کې پروت وه همدغه خو چې دی مسلمان لږ یې ارنیولی دی ملایانو ته سپک کسي نه دا کار به نه کوې علماو عزت کوه د ښو خلکو عزت کوه علما خو څه کوې ښه خلکو څه کوې یو حیوان ته بېزتي مه رسوه والذین او هغه خلک اتقوا چې هغوی ډارېږي فوقهم د هغوی نه پاسه یوم القیامه په ورځ د قیامت باندې والله او الله چې دی یرزقو رزق ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي بغیر حساب بغیر د حسابه هغه د سخا صفت چې دی دا ډېر ښکلی صفت دی هر سبیل دوی فرشتې ارسي یوه فرشته اعلان کوي یا الله څوک چې تا په یاره کې سخا کوي خرچې کوي هغوی ته نور هم مال ورکړي او بله فرشته څه یایي یا الله څوک چې بخل کوي هغه مال تباه برباد کړي او د بخیلانو مال څنګه تباه برباد کړي خبر یوی یا یې زوی مریض شي یا خپل همدی مریض شي یا کاروبار کې تاوان ورته ورسیږي یا بس یو طریقې سره پیسې ته نه ووځي خو نه ښه خبره وه چې دا پیسې زوی دی چې مریضېږي هغه د مثال خبره 500 پاونډه لګېږي که تا 10 پاونډه خرچه کړي وای ته به 500 نه بچ شوی وې نن دپاره همدا بس دی وما علینا الا البلاغ